سلامونه ملګرو په دې هیله چې تاسو به ټوله ته روغ او جوړ یې. زه یم سردار ولی اریان، تاسو ګورئ ټیکنیکل احمدزی یوټیوب چینل. ملګرو ډېر خوښ یم یو ځل بیا تاسو ته په نوي او خوندوره معلوماتي ویډیو کې حاضر یم. انشاءالله ملګرو په نننۍ ویډیو کې دا طریقه درښیم موږ څنګه کولی شو په خپل موبایل کې خپل ځان معاینه کړو. یعنې ملګرو څنګه کولی شو په دغه تلیفون کې خپل دغه سیسټم ټول معاینه کړو. یعنې دغه ځای کې معده او سینه ده، همدارنګه نورې کومې ګردې چې دي دا معاینه کړو چې دا په کوم حالت کې قرار لري. سپیشل هغو کسانو چې دا کار کوي یعنې سګرټیانو ته دغه ویډیو سپیشل ده، تر څو هغې وپوهېږي چې زموږ دا سګرټ څکول کوم تاوان لري. یعنې دا سینه به موږ ته معلومه شي زموږ سینه په کوم حالت کې قرار لري، نارمل ده، سټرانګ ده او که سوپر ده. که چېرې تاسې هم ملګرو غواړئ خپله سینه معلومه کړئ چې زموږ سینه په کوم حالت کې قرار لري، نو تاسې دا ویډیو حتما درسره وګورئ. نو ملګرو دې لپاره تاسې خپله معاینه وکړئ. دې ته یو ویډیو د ضرورت ده، هغه ویډیو تاسې په فري ډول ترلاسه کولی شئ. دغه ویډیو زه د خپل د ټلګرام چینل کې اچوم، همدارنګه دا ویډیو څنګه د خپل واتساپ ګروپ کې هم اچوم. دواړه لینکونه د ویډیو ډسکرپشن کې پراته، تاسې کولی زما ټلګرام ته هم جوین شئ، کولی زما واتساپ ګروپ ته هم جوین شئ. نو ملګرو دې لپاره هېڅ کار نه، یو روپۍ هم ستاسو نه ځي. یوازې هماغه ویډیو را ډاونلوډ کړئ. دا کومه طریقه زه درته ښیم، دا طریقه عملي کړئ، نو تاسو به 100% تاسو ته معلومات وشي زموږ دغه برخه په کوم حالت کې قرار لري. نو بیا هم درته سپیشل د هغه کسانو ده سګرټ وهي، که چېرې تاسې هم سګرټ نه وهئ او غواړئ خپله معاینه وکړئ، نو دغه ویډیو وګورئ. زه هم خپله معاینه کوم او تاسې هم وکړئ چې زما سینه اوس کوم حالت کې قرار لري، او تاسې خپله سینه هم چک کړئ چې تاسو سینه په کوم حالت کې قرار لري. نو د ویډیو شروع کولو څخه مخکې تل پسې تاسو په خورا تنه یو هیله کوم که تر اوسه پورې تاسو ټیکنیکل احمدزی یوټیوب چینل نوی سبسکرایب کړئ، چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ، کومنټ وکړئ، نور مو که هر شی مخکې درتلل هغه ټول درسره وکړئ. که نه یې کوئ مې کوئ، هېڅ خبر رانشته ده. زه د ویډیو ته ویډیو شروع کوو، نو له موږ سره اوسېږئ. زما موبایل ده، زه په دې کې خپله معاینه کوم. تاسو هم ورته وګورئ چې ما سره که معاینه کول هماغسې داسې هم. لومړی سر کې باید خپله سا ټینګه ونیسو تر څو پر دغه میټر روان ده، دا که هر څو پورې ورسي نو هغومره زموږ معده ستونی داسې زموږ ستونی کوم حالت کې راغلی. زه خپله هغه کومه معاینه، تاسې هم درکړه خپله معاینه وکړئ. صحیح ده، سټارټ. ښه نو 1 2 3 سټارټ. یار دا ورته وګورئ ملګرو، ما حالات داسې سو، رنګ ته مې ورته وګورئ. واقعا چې ډېر سخت کار ده ملګرو، تاسو خپله هغسې معاینه کوئ. ورته وګورئ ملګرو، زما سټرانګ ته یې لاره ورسولو، یعنې 5% چې کله راغی نو دا معلوم شو زموږ معده د ستوني سینه سره ملګرو په سټرانګ حالت کې محکمه ده. تاسې هم ملګرو خپل د سینه ستاسو په کوم حالت کې قرار لري، نارمل ده، سټرانګ ده او سوپر ده. نارمل له 0 نه شروع تر 2 پورې نارمل دی، نه ستاسو د سینه څخه نارمل حالت کې قرار لري. له 2 نه شروع تر 5 پورې چې کوم څه دا څنګه ده، سټرانګ مضبوط ده لکه زما غوندې. او که چېرې لاسو ته تاسو ته راوځي نو سوپر، یعنې بیخي خوندور ده ستاسو سینه. نو په همدې طریقه ستاسو معاینه کوئ، نو تاسې هم خپله معاینه خامخا درسره وکړئ ملګرو. یو روپۍ هم نه ورباندې ځي. نو دغه ویډیو ملګرو هغو ملګرو ته هم سره شیر کړئ، کوم ملګري مو چې دغه کار کوي. صحیح ده، نو هغو ملګرو ته خامخا د خپله دغه ویډیو شیر کړئ تر څو هغوی ته معلومات وشي چې زموږ د سګرټ څکولو انجام څه شی ده، زموږ تاوان څومره ده او ګټه مو څومره ده. نو دغه ویډیو اوس ما نن تاسو ته چمتو کړه، هیله چې ویډیو مو خوښي یو معمولي شی مو ته زده کړئ. که چېرې مو لږ شی هم له دغې ویډیو څخه زده کړی نو ویډیو سره لایک کړئ. که څه شی مو نه یې ورنه زده کړی دا ډسلایک یې څنګه ده، د لایک کولو څنګه هغه سره ووهئ. او که ویډیو مو ډېره زیاته خوښه شوه نو بیا له نورو ملګرو سره هم شیر کړئ. نو زه د خدای په اماني په طرف تر بیا پورې چې داسې ښه خوندوره معلوماتي ویډیو تاسو ته آماده کړم، په لویو بښونکي خدای مو سپارم. هر چېرې چې یاست ښاد او آباد اوسېږئ.